بسم الله الرحمن الرحیم. قدرمنو لیدونکو او اوریدونکو او ګرانو هیوادوالو سلامونه او احترامات مې ومنئ. نن 5 د اګست کال 2018 چې د چهارشنبې ورځ سره سمون خوري ستاسو په خدمت کې حاضر یم. د نن ورځې موضوعات مو ټول نړیوال دي. تاسو معلومه ده چې حالات کړکېچن دي. یو خواته د جنگ ورېځې دي او د بل خواته د صلح رڼایي دی ښایي، خو هیڅ حالت نه دی معلوم چې دا به ورېځې باران به کېږي او که دا به لمري او سوځول به کېږي. خو خبره همه خواته روانه ده. تاسو معلومه ده د دریم نړیوال جنگ خبرې کېږي او د دریم نړیوال جنگ په هکله دا تشویش دی چې ممکن دا خبره د ایران سره خرابه شي او نور ملکونه په دې جنگ کې داخل شي او دریم نړیوال جنگ خواته لاړ شي. خو په دې هکله ما خپل موقف ډیر واضح دریځ مې خپل ویلی دی، په ټولو برنامو کې ویلی دی. یو ځلې بیا هم په لنډه توګه وایم چې دریم نړیوال جنگ ټول شرایط موجود دي، علایم موجود دي، خو دریم نړیوال جنگ نشي کېدلی. او د هغې یو دلیل ما سره دی، هغه دا دی چې امریکا اسلحه د دریم نړیوال جنگ لپاره نه لري او همدارنګه اروپا هم خپل اسلحه په یوکراین کې ختمه کړې ده، هغوی هم د اسلحه نه لري او د دوی جنگ د درېمې نړۍ سره یعنی د چین، د روسیې او د هند او د مترقي ملکونو سره به وي. دا ملکونه د جنگ لپاره آمادګي لري، د ګودامونه ډک دي، د اسلحې شته، د قوا شته، د قوا ستړې نه ده او د اروپا او د امریکا قوا ستړې هم ده او اسلحه هم له منځه تللې ده. بنان په هیڅ قیمت سره که دوی وغواړي هغوی نه غواړي دا جنګ. دغه رقم ته نیابتي جنګونه به رواني، خو مستقیم دریم نړیوال جنګ امکانات کم دي. د باوجود تاسو کتل چې د امریکای ګواښ دا و چې ایران د تمدن او د ښار او د هر څه به له منځه وړي. دا تېره یکشنبې ورځ دا دی دغه و. اوس یو ځلې بیا دا ویلي دي دغه نن ورځ د چهارشنبې ورځ چې زه تاسو سره مخاطب یم، دی ښودلی ده که ایران د مذاکراتو خواته رانشي نو امریکا به په دې برید وکړي، له منځه به یې ویسي. د دغې وقفې چې په منځ کې راغله دی برید ونه که، په دغه حال کې ایران په الجبیل د تصفیې په پټرولو په مرکز باندې برید کړی دی په عربستان سعودي کې او په همدارنګه د عربستان سعودي او د بحرین ترمنځ هغه 50 کیلومتره کوم سړک چې دی، پل چې دی برج جوړ کړی دی، په هغه باندې برید شوی دی. خو په دغه حال کې دغه پاکستان د دغه برید نه ناخوښی دی. اگر چې عربستان سعودي وایي چې موږ دا 2 میزایله چې ایران ورولي د هغه مخه هم نیولې ده او مګر هم د هماغه په فضا کې چې هغه یې وهلي دي مخه یې ورته نیولې ده، د منځه یې وړي. د هغې ټوټې او پرخچې چې لوېدلي دي هغه په ریفاینري ده، ریفاینري کې تاسو معلومه ده تصفیه د پټرولو ده او هلته ذخایر دي په میلیونه او میلیونه بیرل هلته په ذخایرو کې. نو په دې اساس هلته اور لګېدلی دی او خرابۍ کړی دی. د دې بابت نه پاکستان ډیر زیات نالانه دی. هغه وایي چې زه یو منځګړی یم د ایران او د امریکې ترمنځ او په عین حال کې زه یو منځګړی یم د ایران او د عربستان سعودي ترمنځ او ما د ایران نه دا تعهد اخیستی و چې په سعودي باندې به برید نه کوي، ځکه که تاسو برید وکړه موږ مجبوریږو ستاسو مقابل کې ودرېږو او پاکستان ورته ویلي چې دا موږ نه غواړو. نو دې لپاره چې موږ ستاسو مقابل کې ونه درېږو تاسو په سعودي باندې برید مه کوئ. او پاکستان وایي چې موږ سعودي ته ډاډګیرنه ورکړې وه که ته غلط حرکت ښکاره نه کړې ایران به په تا هېڅکله برید نه کوي. اوس دغه برید چې شوی دی هېڅ دلیل معلوم نه دی چې سعودي داسې کم کار کړی و چې ایران په ده باندې برید وکړ او دې دا ځایونه یې ورته ووهل. پاکستان وایي چې ایران تر 5 بجو د سهار یعنی نن چهارشنبې تر 5 بجو د سهاره پورې وخت درلوده چې دی باید یا میز د مذاکرو ته راشي او که دی رانشي نو امریکا پې باندې برید کوي او پاکستان ویلي که ایران باندې برید وشو نو پاکستان به د مذاکراتو د دې ډډې نه ووځي او دا به بله لاره نه لري چې مجبوراً د عربستان سعودي تر څنګ ودرېږي، ځکه چې د عربستان سعودي سره تعهد لري او دی هم ورته ویلي که حرمین شریفین باندې برید کېږي پاکستان به د هغې دفاع لپاره راځي. نو پاکستان دا وایي که من عربستان وغواړي زه مجبور یم د ایران تر مقابل کې د عربستان سعودي تر څنګ ودرېږم، چې د دې بابت نه دی چرت خراب دی. د مذاکراتو په هکله دا خبره دغه شوې ده چې ایران مستقله جنگ وربند غواړي او امریکا د 45 ورځو لپاره غواړي. دا مسله یې دی ترمنځ جنجال ده، دا حل شوې نه ده او ډونالډ ټرمپ ویلي که جواب هم زر نه که
نو زه برید کومه او دا ځل ایران به بد رقم ته خراب شي. همدارنګې امریکا د ایران پر خارق جزیرې باندې یعنی ټاپو باندې 50 هوایي بریدونه کړي دي او د دې په نتیجه کې د هغې زیربناوې بنسټي د مراکز د نظامی میزایلونو او د پټرولو وهلي دي او له منځه وړي او ویل کېږي چې دا کار امریکې د ده لپاره کړی چې که چېرته سبا د ایران او د امریکې ترمنځ معاهدې مسله نتیجې ته ونه رسېږي، امریکا غواړي چې د ځایونه تیار آماده اوسي، وهل شوي اوسي، دی راسن خپل قوا په خارق ټاپو کې کوزه کړي او د دې ځای نه د ایران سره جنګ شروع کړي. همدارنګې دا خبر هم راغلی چې امریکې د کاشان پر ریلوې پله باندې او د ریلوې سټیشن باندې برید کړی دی. 2 کسان پکې مړه شوي دي، ډېر زیات کسان ټپیان شوي دي. همدارنګې امریکې د تبریز او د زنجان د ترمنځ چې کوم سړک دی په هغې برید کړی او دا سړک یې له منځه وړی دی. په مشهد ریلوې سټیشن باندې برید شوی دی او د دوی دغه د ریلوې یا د خط د پټلۍ کارې مختل کړی دی، تګ راتګ معطل شوی دی او دا مسله په حساب د هغې د کاروبار یې ورته ټپ کړی دی. په دې رنګه باندې چې سره دی یو اوربند غوندې موجود دی، خو بیا هم یو په بل باندې بریدونه روان دي او د دې نه پاکستان دا دغه لري چې که چېرته عربستان سعودي پرې غږ وکړي نو دی مجبور دی لاړ شي د هغې تر څنګ ودرېږي او د پاکستان او د ایران جنګ به ونښلي. همدارنګې بحرین او امارات په شورای امنیت کې د ملګرو ملتونو یو مسوده وړاندې کړې ده چې په هغې کې د تنګي هرمز د خلاصون لپاره د یو نړیوال نظامي اتحاد غوښتنه شوې ده. په دې قرارداد کې چې مخکې کړله شوی په دې کې کلمه د دغې ذکر شوی وه چې نظامي عمل دې وشي. پاکستان بیا ادعا لري چې دغې کلمې سره دی جوړ نه و چې د نظامي برید مسله به ترېنه ویستل شي، صرف د تنګي هرمز د خلاصون لپاره یو قرارداد دغه شي چې باید په دې باندې څه رقم کار وشي، نظامي جنګ خواته خبره لاړ نه شي. او هغه پاکستان وایي چې دی مشکور دی چې بحرین او امارات متحده عربي دوی خبره ومنله او هغه کلمه هغه ټکی یې د ده ځینه ویسته چې په د ایران په مقابل کې تنګي هرمز په خلاصون کې د نظامي عمل نه کار واخیستل شي. همدارنګې د لبنان فورس په نامه کومه قوه چې د اسرائیل سره په ملګرتیا جوړه شوې وه چې حزب الله به له منځه وړي او اسرائیل د ده تر شا او د لبنان ته په حساب د دې قوا ته پیسې ورکولې. د دغه لبنان فورس چې دی د اسرائیل ته اطلاع ورکړې ده چې کوم بلډینګ یې ورته په لبنان کې ښودلی دی چې په دغې بلډینګ کې چې دی حزب الله ده او اسرائیل ته یعنې دا ویلي چې راشي دا بمبارد کوي. کله چې اسرائیل راغلی دی په یوه چې هغه بلډینګ چې دوی ښودلی هغه بمبارد کړي، هغه بلډینګ یې بمبارد کړی دی چې کوم یو کې دا خلک موجود او دا راپور یې ورکړی. یعنې د لبنان فورس قوا چې د اسرائیل سره څنګ تر څنګ د حزب الله مقابل کې جنګېدل، هغې راغلي دي د دوی دا دفتر بمبارد کړی دی، دا تعمیر هم ټول له منځه وړی دی کې څومره کسانو دا نو دی هغوی ته کوی کنلی او الله تعالی خپل په کوی کې دغه کړل اسرائیل په یوه چې راشي هغه ځای ووهي د دوی ځای ووهه دا ټول تباه کړل او حزب الله والا بچ شول. چې دا اسرائیل قصدن دا کار کړی دی، څرنګه یې کړی په دې والله عالم، خو دغه کار دی په منځ کې شوی دی. CNBC نیوز ایجنسی یا خبر وی چې د امریکا د خزانه‌دارۍ وزیر یا د اقتصاد وزیر سکاٹ باسنت ویلی دی چې معامله د ایران سره هر آن ممکنه ده چې وشي، یعنی تعهد ته ورسیږو او تنګه د هرمز به یا سه شنبې چې پرون ورځ وه او یا به د چهارشنبې چې نن ورځ ده حتما به پرانیستل شي. همدارنګې مارکو روبیو د امریکې بهرنیو چارو وزیر هم دا خبره کړې چې د تنګي هرمز د خلاصون په هکله پرمختګ شوی دی، اما تر اوسه که معاهده فیصله شوې نه ده. امید دا دی چې دا تنګی به ډېر ژر خلاص شي. همدارنګې د ایران او د عمان ترمنځ چې د تنګي هرمز په هکله خبرې روانې دي، کوم نتیجې ته نه دي رسېدلي، اختلافات لا اوس هم خپل پر ځای دي، خو ایران
د ادعا دا ده چې د ننوتلو ټول صلاحیت او کنټرول باید د ایران په لاس کې کشتیګانې چې راځي او د وتلو په وخت کې یعنې راننوتلو وخت کې کشتیګانې به ټول یو روټ استعمالوي چې هغه به شمالي روټي او هغه روټ چې دی د ایران دی نو دی به د عمان د لارې نه راځي یعنې راځي به د ایران د لارې نه او بیرته چې وځي د جنوبي هرمز د عمان نه به وځي خو په د عمان چې راننوځي ټول کنټرول به د ایران لاس کې چې وځي که چېرته ایران وغواړي کومه کشتۍ چک کړي ودرې او په حساب تحقیقات وکړي دا حق به د ایران سره وي یعنې ایران به نظارت پرې لري او د دې نه چې کشتیګانې وځي د ایران د نظارت لاندې به وځي تر اوسه دې مکمل مفاهمې ته نه دي رسېدلي خو دغه نظر دوی ترمنځ دی خو یو ټکی دلته ویل شوی دی چې د ډونالد ټرمپ داسې اشاره ورکړې ده چې د دغه تفاهم لیک سره دی هم نظره دی یعنې ایران ته که دا امتیاز ورکول کېږي ډونالد ټرمپ ورسره کوم ستونزه نه لري همدارنګه نیویورک ټایمز وایي چې د ایمرجنسي په حالت کې یو معاهده او تړون د ایران سره ممکن دی چې وشي ترڅو تنګې هرمز ژر تر ژره خلاص شي او دغه معامله چې ده ډونالد ټرمپ ته به دا امتیاز ورکړي چې هغه دا ادعا وکړي چې د دې تنګې د هرمز بیرته خلاص کړ او کشتیګانې خوشې شولې نو دا به په دې باندې امتیاز واخلي خو په دې کې دی وایي چې ډیر زیات امتیاز به ایران ته ورکړ شي لپاره دی چې د ایران هغه کوم یو برتري چې په سیمه کې غواړي د ستراتیژیکه برتري د کنټرول د تنګې هرمز نو امریکا چې تنګې هرمز خلاصي دلته د ایران خبره به مني چې ایران خبره مني ایران امتیازات اخلي تنګې هرمز د ایران په لاس کې وي خو کشتیګانې به ځي راځي او امریکا به هلته صرف دا کریډټ اخلي چې ما دا کار وکړ همدارنګه رویټرز وایي چې امریکای خپل ټول میزایلونه استعمال کړي دي اوس د دوی سره د کم یو داسې میزایل دغه نه دی پاتې بالخصوص دغه د پرسیژن یا دقیق میزایلونه چې دوی ورته ضرورت لري د جنگ په وخت کې دا د ایران په جنگ کې استعمال شوي دي او اوس دوی سره دا نشته دی یعنی د دقیقو میزایلونو چې په اوږد رینج کې دي لانګ رینج کې هغه دوی سره کاملا ختم شوي دي همدارنګه پاکستان ادعا کړې ده چې دوی د ایرانی هیئت ته دعوت ورکړي چې اسلام آباد ته راشي او د ډیپلوماټیکو اړیکو مسایلو او قرارداد په هکله سره خبرې وکړي ترڅو د یو نتیجې ته ورسیږي اما واشنگټن وایي چې موږ د ایران سره خبرې کوو او ممکنه ده چې موږ یو نتیجې ته ورسیږو بل خبر دا دی چې نت ګلوبل اطلاع ورکوي چې اردن د مشورای امنیت د اضطراري ناستې یو غوښتنه کړې ده او هغه په دې کړې ده چې اسرائیلیانو د بیت المقدس کوم مسجد ته دومره کلونه چې دا څومره جنګونه اتیا کالو کې شوي دي خو بیت المقدس ته اسرائیلیان نه راتلل هغې نه نیو ځکه چې ټول اسلامي نړۍ مسله وه اوس بالاخره اسرائیلیانو هلته هم دغه کړی دی فلسطینیان بې دخله کړي دي او وایي چې دا د کنټرول دوی اخیستی دی د اردن بهرنیو چارو وزیر ایمن صفادي خبرداری ورکړی دی چې دا کار به د ډېر لوی جنگ په دې سیمه کې راوپاري ځکه چې د اسرائیل په دې مقدس ځای نیول دا د اسلامي نړۍ لپاره حساسه مسله ده ممکن په د تشنج او فشار د اسلامي نړۍ کې ډېر زیات شي او د یهودانو په مقابل کې په حساب عکس العمل جدي شي بله خبره دا کړې ده چې چون د راتلونکي سپټمبر کې چې یعنې بله میاشت ده دې کې د عبادت لپاره ډېر زیات یهودان راځي په دغه وخت کې کیدای شي دلته د هغې د زیاتوالو نه او د مسلمانانو کوشش نه چې دی خدا نه مني که یهودو دا ځای نیولې او یهود غواړي چې د دې طرف ته هم خپل عبادت شروع کړي نو دا مسلمانان به حتما او دلته به ډېره وینه تویې شي او دا اردن په دې دغه کړي چې اردن وایي چې دی نگهبان او پاسبان د بیت المقدس دي نو دې لپاره به دا ډېر مشکل چې یهود هغه غاړه وساتي او مسلمانان دې غاړه ځکه یهود دې غاړه راوښتي دي د مسلمانانو په ځای باندې یرغل کړی دی او دی خپل په کنټرول کې نیولی دی همدارنګه د ګارډین اخبار وایي چې دا د مسلمانانو لپاره ډېر یو مهم سایت دی
او دا یو خطرناک تهدید دی چې اسرائیل غواړي د دې مکمل کنټرول خپل لاس کې ونیسي. یعنی په دغه جنگ په نتیجه کې اسرائیل دا عملی خی چې نه تنها مونږه د فلسطینیانو خوره مو نیوله، سوریې خوره مو نیولې، د اردن بیت المقدس کاملا د خپل په کنټرول کې، یعنی وست بانک کې چې دی دا کاملا د خپل کنټرول کې کوي. او په دې رقم سره د اسلامي فلسطینیانو او د اسلامي نړۍ دغه اوله قبله چې دا کاملا په دغه جنگ په نتیجه کې د اسرائیل خولې ته ولویږي. کوم شی چې ما یو کال مخکې خپل په ځینو برنامو کې پیش بیني کړې وه تاسو ته چې د دې جنگ په نتیجه کې د امریکا او د اسرائیل پلان به دی چې دغه مسله د فلسطین به ختمیږي، فلسطین به دې نه کېږي او دا خاوره به مکمل اسرائیل خپل خاورې سره شریکوي. دا د همغې خبرې خواته اقدامات دي او پرمختګ دی. دا اوس زما د نن ورځې سیمه ییز او نړیوال خبرونه چې تاسو حضور ته مې وړاندې کړی، هیله ده برنامه وګورئ، خوا کې دوستانو سره شریکه کړئ. تر بل برنامې چې بیا ستاسو حضور ته حاضرېږم، تاسو پولی پروردګار د عالمیانو سپارم. وما علینا الا البلاغ.